ډاکټر نوید خپلواک یم. نن مو د بحث دپاره ډیره مهمه موضوع ټاکلې د ویټامین B12 یا ویټامین B12 یا میکوبالامین اساسي ونډه او رول زموږ د اعصابو په حجراتو او د اعصابو په رګونو کې ګورې دا د اعصابو د رګونو جوړښت او تیتوالی زموږ په وجود کې ده. ټول پریفرل نروس سیستم یا PNS پریفرل نروس سیستم یا د PNS برخې دي. مرکزی عصبي سیستم یا سنټرل نروس سیستم عبارت زموږ له دماغونه دي. دغه محیطي رګونه په خپل ترکیب کې ویټامین B12 لري او ویټامین B12 د دوی په جوړښت کې ډیر مهم او اساسي رول لري. دغه یو رګ اخلو او زوم کوو یې ساختمان په داخل کې ګورو چې څه ډول یو ساختمان لري. فرضاً دا یو عصبي رګ ده، داسې یې کټ کوو ګورو چې داخلي ساختمانونه یې څه دي. لومړی دا عصبي رګ په یو پرده کې پوښل شوی ده او دې پردې ته اپینیوریم وایي. اپینیوریم موضوع هم دا سره تعقیب کوي چې بالاخره وګورو د ویټامین B12 رول په کوم ځای کې ډیر اساسي او مهمه ده. د اپینیوریم په پرده کې داسې بندلونه د فاسیکلز په نامه د موادو دي. فاسیکلز دا فاسیکلز په خپل منځ کې نیورانونه لري. فاسیکلز لدې ساحې یو فاسیکل اخلو او سټرکچر مطالعه کوو چې څه ډول یو ساختمان ده. داسې زوم کوو، دا شو زموږ یو فاسیکل. دلته یوه بله پرده موجوده ده چې هر فاسیکل یې پوښلی ده په داخل د دې عصبي رګ کې او دې پردې ته موږ پیرینیورم وایي. پیرینیورم د دغو پردو اساسي هدف هم د عصبي رګونو او په هغو کې د داخلو موجودو فایبرونو استحکام ده. د اپینیورم پردې په منځ کې چې کوم فاسیکل ده دا هم په خپل ترکیب کې نیورانونه لري. که دغه یو نیوران داسې راواخلو او مطالعه یې کړو نو داسې یو ساختمان لري. دغه هر نیوران بیا هر سیګمنټ دا بیا په یوه بله پرده کې پوښول شوی ده چې هغو ته دې پردې ته انډو نیورم وایي. انډو نیورم که دغه یو نیوران واخلو او دلته یې زوم کو وی ګورو سټرکچر مطالعه کو نو داسې یو ساختمان لري. دغه هر یو نیوران ده او د یو شیټ په واسطه باندې په داخل د دې پرده کې پوښول شوي دي چې دې ته مایلن شیټ وایي. مایلن شیټ دغه مایلن شیټ په خپل ترکیب کې میکوبالامین یا ویټامین B12 لري. میکوبالامین یا ویټامین B12 که دا عصبي حجره یا نیوران دلته په سمه توګه لږ غټ رسم کو نو یو څه سټرکچر واضح کیږي. دا شو د عصبي حجرې هغه بخش چې اګزون ورته وایي. درست دغه د نیوران سایټوپلازم او حجره او هسته ده. دا هم دندرایټونه دي. دې بخش ته یې اګزون وایي. د اګزون هغه دندرایټس پارټونه دي. دلته موږ عصبي حجرات نور لرو. دغه حجراتو ته شوان سیلز وایي. د شوان حجرات، شوان سیل یا د شوان حجرات.
شوان سیلز. د دې حجراتو په سر باندې چې کومه پرده پرته ده، داسې یوه پرده، دا پردې ته د مایلن شیټ وایي. ښه، حکمت یا ګټه د دې پردې څه ده؟ د مایلن شیټ یا د دې پردې اساسي ګټه د انګیزو په انتقال کې ده. فرضاً له دې ساحې فرضاً دا زموږ د ورانه ساحه ده، دا ځای مو سوځېږي او دغه سوځنده درد بالاخره له دې انتقالیږي اتومات مرکزي عصبي سیستم ته او د مرکزي عصبي سیستم نه بیرته په موټر فایبرونو باندې راځي دلته او بدن بالاخره د عکس العمل دغه برنینګ یا د سوځېدو په وړاندې عکس العمل ښیي. د دغه انګیزو ښه انتقال د دغه مایلن شیټ وظیفه ده. مایلن شیټ بیا په خپل ترکیب کې میکوبالامین لري. میکوبالامین عبارت د ویټامین B12 څخه ده. میکوبالامین ویټامین B12 خپل منابع لري، په غوښه کې موجود ده، په حبوباتو کې موجود ده، په ځینو سبزیجاتو کې هم موجود ده. میکوبالامین یو ښه غذایی برنامه کولی شي چې د ټولو ویټامینونو منابع او مقادیر په وجود کې تامین کړي. کولی شو موږ سپلمنټ هم د دې استفاده کو. په بازار کې د میکوبالامین یا د ویټامین B12 منابع موجود دي. که چیرې احیانا احساس کوئ چې د ویټامین B12 منابع مو یا د ویټامین B12 له کمبود سره مخ شوي یاستئ، نښې نښانې یې لرئ، تاسو کولی شئ چې په بازار کې د دې د سپلمنټ نه استفاده وکړئ. ښه، کومې نښې نښانې په وجود کې د ویټامین B12 نښه بلل کېږي؟ یعنی موږ باید کله متوجه شو چې ویټامین B12 لرو؟ ښه، ویټامین B12 د کمبود سره مخ شوي یاستو. تر ټولو غټه نښه یې لیتارجي ده. لیتارجي بغیر د کوم دلیل او بغیر د کوم خاص علت نه د خستګۍ، د کسالت، د دروندوالي احساس، د کرونیک فټیک سندروم د منځته راتګ یو غټ علت د ویټامین B12 کمبود ده، هغه چې بغیر د کوم دلیله خسته، کسل، د عضلاتو شخوالی، خصوصا د ورمیږ د عضلاتو یا د غاړې د عضلاتو شخوالی یا قلنجونه احساس کوي. دغه ټول هغه نښې نښانې دي چې د ویټامین B12 یا د ویټامین B12 یا د میکوبالامین په کمبود کې ورسره احساس کیږي. همدا رقم برنینګ فیټ سندروم یا د پښو د تلو سوځېدل. اکثره موږ متوجه کیږو چې زموږ د پښو تلې خصوصا د شپې د خوا سوځېږي، حتی د کمپله نه بیرون راوباسو، ځینې وخت یې بیخي په اوبو کیږدو. دا د ویټامین B12 کمبود ده چې دغه د مایلن شیټ بالاخره صدمه لیدلې ده یا په سمه توګه یې جوړښت کې یا په کیفیت کې څه تغییر و بدلون د ویټامین B12 د کمبود د وجې راغلی ده. انګیزې په سمه نه انتقالوي. د دې ترڅنګ پراسټیزیا یا د کاذبو غلطو انګیزو انتقال، لکه د پښو ګوز یا هغه وضعیت چې احساس کوو پکې میږی ګرځي یا یو څه ورچوخیږي، دغه وضعیت ته پرستیزیا وایي. که چیرې په ټوله کې ډیفیشنسي اوږدمهاله شي یا د ډېرې اوږدې مودې لپاره ویټامین B12 زموږ په وجود کې کم وي، نو بالاخره د ډسټیزیا طرف ته مو هم بیایي. ډسټیزیا څه معنا؟ په مطلقه توګه د عصبي انګیزو نه انتقال، یعنی د بدن د یو بخش مطلق قرخت کېدل او بې حسه کېدل. همدا رقم دروندوالی، نمنس د پښو د تلو، د وجود د نورو غړو، دا ټول هغه نښې نښانې دي چې ښیي په وجود کې ویټامین B12 کم ده. که احیانا د ویټامین B12 د کمبود سره مخ یاستئ، کولی شئ هم له غذایي منابعو نه ویټامین B12 واخلئ او هم د سپلمنټس یا د هغو منابعو نه چې د کپسول او د ټابلیټ په شکل په بازارونو کې موجود دي. خو په یاد مو وي که چیرې د ویټامین B12 منابعو سره حساسیت لرئ، تاسو قطعا باید د ویټامین B12 له منابعو نه د ټابلیټو کپسول په شکل په خپل سر استفاده ونه کړئ چې حساسیت یې وژونکی ده. مننه، په دې هیله چې مثمر تمام شوی وي.